یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فیلسوفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي، هغه د لاشعور خبره ده. دغه خبره کېدله د واضح ډول نه کېدله د ډېر پخوا راهیسې. په 18مه پیړۍ کې لایبنیز وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په 18مه پیړۍ کې فرانس انتون مسمر یو الماني ډاکټر او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي، یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري، هغې ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. په 19مه پیړۍ کې سترو فیلسوفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه، دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغې ته پسیښې نوم کېښود. پسیښې چې پسیښې په حقیقت کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونو شکل نیسي او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي. یعنی ارواپوهنه چې په حقیقت کې په پیړیو پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او دې شیانو سره ارتباط درلوده، هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته راننوځي. فروید چې خپل نظریات تکمیلوي، په دغه وخت کې ډېرو سترو ډاکټرانو لکه شرکو په پاریس کې، برویر، برنهایم، دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې، په دماغ کې یو څو شیان دي، لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنا لرونکي حرکات دي یا معنا لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي د دې نه اروا جوړېږي او یا که ووایو ذهن جوړېږي. ذهن جوړېږي، روان د دې نه جوړېږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د خورو مفکورو ته یو شکل ورکوي او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي. روان درې پوړه لري. یو پوړی هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ پې پوهیږو، درک کوو، پې فکر کولی شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي، چې هغه کې زموږ غرایز راځي، زموږ هغه پټې غوښتنې راځي، زموږ خواهشات پکې راځي. یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې د هیره ده، هغه برخه چې د هیره ده او محرکه برخه ده. محرکه په دې معنی چې د په شخصیت باندې او د په تصمیمونو باندې اغیز لري. او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده، مګر لا شعوري نه ده. شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بیرته یې راوباسي. یعنی د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی، یو سطح ده. استاد منلی کله کله موږ وایو ته درې به خبره مې په زړه ګرځي خو را یادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو ایره مې ده. دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري. په 1920 کال کې فروید د خپل نظریات بیرته سره بیا هم شاربي او منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې 9 برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده. یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، هغه 90% د انسان له کنټروله وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده، او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغسې یو څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې، یعنی په بل ډول سره تقسیموي، بل ډول ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې یادوي، داس اس. اس په الماني کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي دپاره استعمالیږي او د دا معنا ورکوي. یا که موږ پښتو کې داسې مناسب معادل ورته دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کېږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پې نشو ایښودلی، فکر پې نشو کولی، یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل دی. هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعوره غرایزو ذخیره ده.
استاد منلای امدا نه ده چې اډ ورته وایو آی ډي اډ دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به ورسته راشو. خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي، هغه باندې به ورسته راشو. نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی. زه یا داس ایش د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلی ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلی ضمیر دی، او دا د شعور سره ارتباط لري. هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. په څنګ کې درېمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایش وایي یا تر ما پورته، تر ما بره. دا هغه ممنوع شوي شیان، هغه شیان چې د اخلاقو د خوانه د منلو وړ نه دي، د مشرانو د خوانه د منلو وړ نه دي، د ټولنې د خوانه د منلو وړ نه دي، یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي، هغه یو تعداد غرایز نه پریدي چې اشباع شي. نو دا غرایز ځپل کیږي او بل اخره د شعور د سطح نه ښکته لویږي. نو دا هغه زمونږ اخلاقی بیکګراوند دی چې دا دریم برخه تشکیلوي. دا شان بیا وروسته چې په نور ژبو باندې ژباړل شوي دي. په فلسفه او په ارواپوهنه کې یوه ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده، ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپلې ژبې په چوکاټ کې فکر کوي، او د دغه ژبې په چوکاټ کې هره کلمه خپل وزن هم لري، او ستاسې په اصطلاح هره کلمه خپل سیوری هم لري. کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپله معنا به انتقال شي، مګر سیوری ورسره نه انتقالیږي، هغه ضمني معناوي نه انتقالیږي. نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې، داس اس، داس ایش او داس اوبر ایش، دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې، سا موا او سیغ موا په نامه باندې ترجمه شولې، چې بیا هم د الماني سره یو څه نږدېوالی لري. مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې، په انګریزي کې دغه لاتینی اصطلاح ورته وکارول شو، اید هم دغه معنا لري. مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټ لري، اید نه لري. دا هغه اعتراض چې د په ترجمه باندې کیږي. د زه د پاره د ایګو کلمه وکارول شو. ایګو په لاتینی کې زه ته وایي، او بیا ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هر ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس موږ د نظیر وڅېړو، د اډ یا د اس ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده. دا زموږ غرایز تنظیموي. استاد منلای کوچنی چې کله دنیا ته راځي، د فروید له نظره د په خپل شخصیت کې یوازې اډ لري، ویلی سو د په خپل شخصیت کې یوازې اډ لري، یوازې رانده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري، نور څه نه لري. له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري، او نور د فکر کوي که چېرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارولی شو چې دا ټوله دنیا پرته د ده نه بل مفهوم نه لري. دغه حالت چې دی هغه د شخصیت اډ ده. دا اډ دی. دغه څه چې ماشوم له ځان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحې لاندې نه راځي، د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري. د دې د پاسه چې دویمه درجه راځي هغه د ایش یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده، او یا ایګو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې لپاره د خودي کلمه استعمالوو. دغه انا چې وایو انانیت ځینې جوړېږي، همدې سره ارتباط لري. دا دوه مخې لري. یو د زه دپاره، د ځان دپاره، د ما دپاره یو ایډیال دی. څنګه زه یو ښه انسان کېدلی شم، څنګه زه یو کامل انسان کېدلی شم. نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی، هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی، زه غواړم چې هغې ته ورسېږم. دا د زه ایډیال دی. او یو ایډیال زه دی، یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت به کامل وګڼل شم. دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودی سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهت ورکوي.
د اټ پیسه کې تاسو ول چې د لاشعور سره تعلق لري. څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق لري؟ ایګو له شعور سره تعلق لري. البته د ټول طبقه سره لسی په یو کارخانه دی بیل شوی. د ایګو پیسه کې یو مثال که اجازه یو ماشوم په ابتدا کې خو اټ ده د شخصیت اټ ده د یو ډون حواس ده بل څه نه ده. ماشوم یو وخت یو اور ویني د اور شایسته لمبه ده د دې زړه غواړي چې لاس وروړي ساتيري ورسره وکړي د لاس ور مخې کوي د چون اټ ده د یو ډون حواس لري په دې نه پېښې چې دا څه شي دی لاس سوځي بیا بل وخت احتیاط کوي بیا لمبې ته لاس نه وروړي. دغه تجربه د ته دا ورزده کړل چې زه خپل ټولو رندو حواسونو ته نه سم رسېدلی. دې تجربه د ته دا ورزده کړل چې له چاپیریال سره باید تطابق پیدا کړي په چاپیریال کې باید د ژوند کولو چال زده کړي. داسې هم نه کیږي چې څه د زړه غواړي هغه به کیږي. د دې تجربې په وجه چې دای کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په غاولې مرحلې ساتي شي. دغه سي مثال ورکولای شو. یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پیژني. یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي دنیا پیژني او په دنیا کې د ځان لپاره ځای لټوي خپل محدودیتونه پیژني او څنګه کولای شي ته ټول ډیر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل دریمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی. زه هر څه وغواړم نه شم کولای. نو د دې لپاره باید زه د میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منع کړي. دغه منع کول د یو فوق العاده قدرت لري چې د فوق العاده قدرت ټولنیز قدرت دی د مور پلار تصویر دی. دا ټول سره یو ځای کیږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم د لا تناهي قدرت او د مطلق قدرت هغه راته محدودوي. نو دغه دریمه برخه دا ما دې ته مجبورې چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتمبوم شاته. هغه څه چې زه کول غواړم او نه شم کولی بهتره ده چې دا زه هیر کم. د هیرولو خبره ده چې دا شعور شاته تمبول کیږي. نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت دریمه ځانګړنه یا دریم قوت یا هر څه چې ورته وایو دغه سوپر ایګو دا بیا د ایګو برخلاف تر ډیره حد بیا هم د لاشعور سره تعلق لري. د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور ترمنځ د پولیس حیثیت لري چې څه لاشعور خاطر بوزي او څه په شعور خاطر اپریدي. استاد منله یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړه ورته کیږي د هغه خوري مور راځي سپکایي یا حتی څه پیړه ور کوي چې دا کار دی ودی وکړو دا چاکلیټ د ملمنو لپاره و د تا لپاره نه و. دای ویری شي بیا د مور لویری چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د عقل د توای چې که چاکلیټ وخوري نو بیا د مور وهي او دا کار مکوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ایګو حکم ده. ایګو ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپیریال سره سمون پیدا کی. خو که مور په عین حال کې دا خبري هم ورته کوي د ماشوم ته ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټي خوري د مور پلار خبره نه مني دا بیا بده خبره ده دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقی وجدان پیدا کوي د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولای شو چې سوپر ایګو وایو. الته د ایګو په حالت کې د لویری او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دادی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د زړه ته هم دا پریوځي چې نه سړی باید د مور خبره ومني که د مور خبره ونه مني بده ده که غلا وکړي غلا ډیره بده ده او دا د زړه له تله ومني. دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغه تعبیر کولای شو. بالکل هم دغه څه ده په ساده الفاظو کې واقعا هم دغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه د چاپیریال سره د تطابق په خاطر کوم هغه د شعور په ساحه کې پاتې کیږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي مور نشته نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او وی خورم. مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم سره دې چې پوهیم چې مور نشه مور باندې نه پوهېږي نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړل ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ او دغه بیا ورو ورو شاته تمبول کیږي او په لاشعور کې یا په تحت شعور کې ورننوځي. استاد منلی که په غیر فني ژبه د فروید ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو آیا ویلی سو چې اډ یعنی د انسان روند حواس ایګو یعنی د انسان عقل او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان
درسته ده پوره به نه تطبیقي شي، خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري دغسې د ابتدایي برداشت پر د بیخي کافي ده، ځکه چې وجدان هم دغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت چې زه معنی نه لرم، د یو شي نه ځان معنی کوم، دا په خپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري، په همدې باندې به یې ختمه کړو. عملي نتیجه یې دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کېږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تمبولي دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړي یا یو بل دغی، ستاسې به هغه جنګ چون تاسې ډېر ځوروي، هغه به شاته وتمبوئ، په اصطلاح هیر به یې کوي، مګر ستاسې معده به په سوی شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې د قصدي هیرونې په مقابل کې یا د غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه، د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستا رفع شي، باید ته دا ومنې چې دغه خبره شوې ده، او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده او په دې کې کومه ستونزه نشته ده، داسې خبرې نور هم کېږي، د عقل ساحې ته یې باید راولي، بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړي، بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډېره مهمه خبره اوس د خبرو تداوي ده. نو که په زړه دې ونه ساتل، ودې ویل، هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بالاخره تا کم ځوروي، او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو، دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مرض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شیان دي چې هغه موږ تمبولي دي شاته. ماشومتوب کې یو پېښه راباندې شوې ده، دردونکې پېښه ده، هغه موږ هېره کړې ده، مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولی چې د غوا غوړي وخورو، د غوا د غوړیو نه کرکه کېږي، دغه کرکه هېڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند د یو داسې پېښې سره تړلی چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې موږ ته یو بله صدمه رسېدلې، هغه صدمه خو موږ هېره کړله، مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و، په دغه کې موږ د ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې لپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي، بیا هم ضرورت دی چې موږ د روان ټیټي برخې ته ورښکته شو. او د دې د ورښکته کېدلو لپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي، انسان چې خوب ګوري، په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پېښې دي، او یو شمېر یې هغه زاړه یادونه دي چې موږ شاته تمبولي دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي. نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو لپاره. بل مهم ټکی چې موږ په باندې تکیه کولی شو، هغه زمونږ د خولې غلطېدل دي. کله چې غواړو چې یو شی ووایو، د هغې شي په ځای باندې بل شی ووایو. د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي، او که هغه وسپړل شي، هغه پټ څه هم راښکاره کېږي.